السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم. زما عزتمندو، دا کوم حدیث د مسلم چې تاسو وړاندې ما ویلو، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې کې د عرفې د ورځې اهمیت بیان کړی دی. اول د حدیث ونه د غین ورسره به دی خصوصي تشریح. ابو قتاده الانصاری نه نقل دی، هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کړی شو د عرفې د ورځې د روزې مبارک. فقال نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویل چې یکفر السنة الماضیه والباقیه، دا د څه روزه ده چې شونی ولا یو کال مخکې او یو کال راتلونکي ګناهونه د انسان لماف کیدي شي. وسئل بیت تبوسو کړ شو عن صوم یوم عاشوراء، د عاشوراء د روزې مبارک چې هغه لسم د محرم دی. فقال نبی صلی الله علیه وسلم یکفر السنة الماضیه، په دې باندې بخل کیدي شي ګناهونه د تیر کال. وسئل او تپوس دی وکړ شو عن صوم یوم الاثنين، د دوشنبه د ورځې مبارکه. فقال ویل ذلك یوم، دا د چې ورځ ده ولدت فيه چې بده کې زه پیدا کړی شوم او بعثت فيه زه کې پیغمبر مقرر کړی شوم او انزل علی فيه، او قران کریم په ما باندې په دې ورځ کې نازل کړی شوی دی، رواه مسلم. د دې مخکې حدیث دا خبره معلومه شو چې کوم انسان د عاشوراء د عرفې روزه نشي، معنا د سبا د پنځشنبه په ورځ باندې د دې انسان به یو کال مخکې ګناهونه او یو کال وروسته ګناهونه ټول معاف کړي شي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی. نو د دې وجنا چې کوم ملګری اسما د اواز اوري په خپل او څومره ملګری د غوښ سره د ټلیفون په واسطه یا په خپل خاندان کې اهل بیت کورنۍ د ټول د دې روزي اهمیت ذکر کی چې موږ او تاسو په دې وخت کې ډېر انتهایی جیل ګناګار یو، د سترګو ګناهونه، د غوږونو ګناهونه، د لاسونو ګناهونه، د زړه ګناهونه، د ژبې ګناهونه، د پښو ګناهونه، هر قسمه ګناهونه زموږ نه صادریږي. دا یو عجیب چانس دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته تشریح کړی دی، او چې د دې روزي اهتمام سره وکړي. به کوم ملګری چې دا سب خلکو له خوري چې څومره خلک روزه ونیسي، هغه ټول په ثواب کې به د انسان برخه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې دغه په هغه ثواب کې به کمبود هم ناراضي او دغه د عبادت سره بدله هم به کې برخه. ځکه حدیث کې راځي من سن فی الاسلام سنة حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې څوک چې د نیک لارې ایجاد وکړي د لمبه کې اجر د څومره انسانان چې په دې لار باندې روان دي هغه ټول سره په اجر کې به شریک دي. او علي بن ابي طالب له دا خبره کړې و ان يهدي الله بك رجلا واحدا، چې صاحب وجب ان الله عز وجل یو انسان لا هدایت وکړي دا دومره ثواب لري لکه استل سرو خان د الله په نامه صدقه شي. او بل روایت کې راغلي سل کفار چې وجلې شي. الله رب العزت موږ او تاسو د سبانه روزي توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.